بسم الله بسم الله خپل دې کړم را خپل دې کړم ته چیرته وې جانانا د کائناتو د پنځونکي لوی څښتن الله جل جلاله ته دې حمد او ثناوي او د ده پر سپېڅلي خوږ استازي او د بشریت پر ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې دي د باران د څاڅکو په شان درودونه او سلامونه وي. ما ولې اسلام قبول کړ خپرونه ده. زه محسن احسان یم. نن د عربي نړۍ یو نړیوال آرچ بیشپ یسوع البشیر د مسلمانېدو کیسه درته لرو. د آرچ بیشپ اوسنی نوم محمد البشیر، اوسنی بایبل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر نبوت او ختم نبوت باندې ګواه دی. یسوع البشیر یو ډیر متعصب عیسائی مذهبي مشر و. د ټول ژوند د مسلمانانو په وینو سره و. مطلب دا چې د دنده دا وه د مسلمان امت پر ضد یې د هرې لارې څخه کار اخیستی. کله به یې د مسلمانانو پر ضد داسې سخت بیانونه په رسنیو ورکول چې د هټلر ظلم د سړي هېرېدی. د اسلام د مبارک دین پر ضد یې ډیر کتابونه لیکلي دي، خو د حقیقت په درکولو سره ورته اسلام دومره محبوب شو چې اوس د کومې مرکې پر انټرنیټ باندې ورکوي د ده هیڅ ځواب بې ژړا نه دی او د ملغلرو په شان اوښکې په سپین مخ باندې روانې وي او په خپلو هغو ټولو کړنو باندې چې د اسلام پر ضد یې کړي دي د لوی الله جل جلاله څخه په ډیره عاجزۍ سره بخښنه غواړي. د ده د مسلمانېدو لیکنه په لومړي ځل په عربي ویبپاڼه باندې په عربي ژبه خپره شوه چې بیا په ډیر ویبپاڼو باندې په انګلیسي ژبه او په دې وروستیو کې په اردو ژبه هم خپره شوه. ټول عیسائی نړۍ په ځانګړي ډول واتکان ورته په دې حیران دي چې د ده په شان سخت عیسائی مذهبي عالم څنګه مسلمان شو. آیا یسوع البشیر د رپو د تمې له کبله مسلمان شو؟ آیا د رتبې د لاسته راوړلو په صورت کې مسلمان شو؟ د څه ګواښ ګوتڅنډنه او یا هم د مرګ اخطار ورکړل شوی دی؟ د حیثیت د نوم او نشان د لوړېدو په تمه مسلمان شو او که بل څه یې وشاته دي؟ د ده په هکله داسې په سلهاوو پوښتنې کیږي، خو محمد البشیر و داسې پوښتنو ته په خپله ځواب ورکوي او هغه وایي هغه سړی دې ړوند شي چې واقعیت او حقیقت ویني او خپله لاره ورڅخه چوپوي. تر اسلام په عیسایت کې روپۍ ډیرې دي، حیثیت ډیر دی، ارزښت ډیر دی، رتبه نوم او نشان ډیر دی. خو د اسلام په راوړلو سره زما او د یوه عادي مسلمان هیڅ توپیر نشته او کیدی شي چې یو عادي مسلمان لا هم تر ما ډیره ښه رتبه د لوی الله جل جلاله په وړاندې ولري. او زه هیڅ د دې احساس نه کوم چې زه د تر ادنا مسلمان هم ښه یم او دا یو کوټلی او منلی نړیوال حقیقت دی چې د اسلام مبارک دین پر مخ ځي. دا ځکه چې کوم عقل فکر او دماغ چې یوه خبره ومنله او د زړه وتل ته ولوېده هغه بیا نه ایستل کیږي. لاسونه به غوڅ کړل شي، پښې به پرې کړل شي، سترګې به وایستل شي او یا هم به ړندې کړل شي، غوږونه به پرې او یا هم کاڼه شي، خو د زړه د تل ملغلرې چې د اسلام راوړل دي وبه نوځي. او قسم په هغه رب چې زه یې پیدا کړی یم، خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم یې پیدا کړی او بیا یې ټول بشریت ته د خپل استازي په ډول سره رالیږلی او عیسی علیه السلام یې په کن فیکن سره پیدا کړی او بیا یې یهودو ته رالیږلی چې اسلام یو حق دین دی او که هر څوک د اسلام د حقانیت په هکله کوم معلومات او یا هم معقول تفصیل غواړي، زه په شپه او ورځ کې 24 ساعته ورته حاضر یم او دا زما لپاره یو نه هیریدونکی ویاړ دی. محمد البشیر د ډیرو پوښتنو ځوابونه لیکلي دي او هیڅ داسې پوښتنه نشته چې بې ځوابه وي او د ده د شخصي ژوند په هکله هم زښته ډیر معلومات خپاره شول. د ده کړنې او لیکنې ټولې پکښې دي چې د دې د راغونډولو څخه یو کتاب جوړیږي. دا ځکه چې دی یو محقق و او دی یو نړیواله پیژندل شوې څهره ده، یو منلی شخصیت دی. خو زه تر هر څه راتیریږم او د ده و مهمې لیکنې ته راځم او دا درته په لنډو ټکو سره راوړم دا چې دی ولې مسلمان شوی دی.
دی یې په خپله ځوابوي. د محمد البشیر لیکنه: زه و هغه خدای جل جلاله ته ثنا وایم چې د اسلام زړی یې زما په زړه کې شین کړي او د ده رالیږل شوي استازي او خوږ پیغمبر خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایم او ټول امت محمدي ته سلامونه ډالۍ کوم. زه و خپل تاریخ کړنو ژوند پیښو ته نه راځم، د مطلب خبرو ته راځم، دا چې زه څوک یم، څه مې کړي دي او څنګه شخصیت یم. دا ټولې خبرې یوې خواته ایږدم او په اصلي لیکنه باندې پیل کوم. ما په عیسایت کې پر عیسایت باندې ډیر کتابونه لیکلي دي. د کلیسا او صلیب لپاره مې ډیر زحمتونه ګاللي دي، پلټنې مې کړي دي. دا ځکه چې تحقیق زما د ژوند یوه برخه وه او ده نو ځکه و ماته محقق المذهب لقب هم راکړل شوی و. په برطانیه کې د انګلیکن کلیسا لخوا څخه همیشه کانفرانسونه غونډې او جرګې جوړېدلې چې کله به د عیسایت پر خپرېدو بحث و، کله به پر قرآن کریم، کله هم د مذاهبو مقایسه وه. خو دا ځل یو علمي سمینار جوړ شو او ماته په پټه سره د ګډون خبر راکړل شو. دا ځکه چې زما ګډون پکې اړین و او ما د تل په شان د قضیې پر میکانیزم باندې داسې اندازې پورې کار کاوه چې څېړنه به 100% کې کامیابه برېښېدل. کله به په ځینو فیصلو کې کاتولیکانو را سره د بحث ریښې اوږدې کړې او دوی به د تل په شان دا کوشش کاوه چې زموږ و مخ ته خنډ شي او ډیر کوشش یې دا و چې زموږ ملګري او مذهبي مشران تر فشار لاندې راولي او خپلې لارې ته یې ورواړوي چې د دوی دا ارمان به پوره نشي. خو دا منو د دوی اغیزې په نړیواله توګه سره ډیرې دي او د برطانیې وزیر اعظم توني بلیر یې هم زموږ د کلیسا څخه و کاتولیک ته واړوي او په بلیر دوی د ډیره وخته پسې وه او د څو مختلفو مرحلو د فشار د حس کولو په صورت کې توني بلیر واوښتی. زموږ ټولې پریکړې به همیشه پر تحقیق ولاړې وې، نو ځکه زموږ هره فیصله او پریکړه بیا نه ده رد شوې او ښه نتیجه یې هم هر وخت ورکړې ده. د عیسایانو د عمومي منشي لخوا څخه یو علمي سمینار په پټه توګه سره راوغوښتل شو چې په دې سمینار کې د کاتولیک، انګلیکن کلیسا او پروتستانو او ارتودوکسو ته بلنې پکې ورکول شوي وې چې د سمینار ایجنډا چې آیا د بایبل په مقدسو نسخو کې د آخري نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وړاندوینې راغلي دي. پارقلیط لفظ په یوناني او په هره ژبه کې ورته یو نوم ورته استعمال شوی دی او ډیر نور آیاتونه شته چې په ښکاره ډول سره د محمد صلی الله علیه وسلم پر نبوت او ختم نبوت باندې ګواهي ورکوي. نو موږ ته پکار ده چې په راتلونکو ورژونو کې د دې لپاره یوه چاره ولټوو. دا ځکه چې ډیر مسلمانان زموږ سره د بایبل په دې آیاتو باندې حجت کوي او موږ بې ځوابه کیږو. کانفرانس 3 ورځې دوام درلودی خو هیڅ ونه شول. دا ځکه چې موږ په خپلو کې سره وران او ډیر اختلافات مو درلودل، نو ځکه مستقیما ما پر دې موضوع باندې تحقیق پیل کړ چې دا موضوع تر یو ځایه پورې ورسوم چې په پایله کې د همدې پلټنې له کبله مې و اسلام ته هم لاره پیدا کړه. په عربي انجیل کې حضرت عیسی علیه السلام په خپله ژبه وایي چې ژباړه ده، لکن زه عیسی و تاسو ته رښتیا خبره کوم او ستاسو لپاره خیر دی چې زه عیسی زم او تر څو چې زه عیسی نه یم تللی، هغه المعزي یعنی مرسته کوونکی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او تسلی ورکوونکی و تاسو ته نه راځي او کله چې زه ولاړ شم هغه درته رالیږم. په یوناني بایبل کې معزي پر ځای پارکلیت لفظ استعمال شوی دی او په انګریزي بایبل کې ورته کمپیوټر یعنی تسلی ورکوونکی او د رحمت د سبب په معنا دی چې په افریقایي ژبو کې ورته چې د افریقایي په زولو ژبو کې ورته مکتوزیس او ټروسټر راغلی دی چې د ټولو معنا د علم لغت د علم پر بنسټ احمد او محمد دی او یا دې ته ورته معناوي لري. او زما د تحقیق مطابق په ځینو زړو عربي نسخو کې د دې لفظ پر ځای محمد او احمد هم راغلی دی، لکه پر ناباس بایبل کې د المعزا پر ځای باندې نو که دلته د مشفق
او یا مهربان په معنا سره راشي نو قرآن کریم د دې تصدیق کوي. لکه الله جل جلاله چې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورة توبه 128 ژباړه خامخا په تحقیق راغلی دی تاسو ته یو رسول له جنس ستاسې چې ډیر سخت دروند دی، پر ده باندې هغه کار چې تاسې تکلیف مومئ ډیر حرسناکه دی، په تاسې خاص پر مؤمنانو باندې نهایت شفیق ډیر مهربانه دی. بیا الله جل جلاله فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. سورة الانبیاء 101 ژباړه او نه یې لیږلي موږ ته ای محمده مګر رحمت د پاره د ټولو عالمونو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هکله د اوسني بایبل نورې وړاندوینې ژر ده چې خدای له دغه یو موټي خاورې څخه 140,000 پیغمبران په نښه کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په نښه کړي. خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح له ټولو ژوندیو موجوداتو څخه مخکې یعنی 80 کاله وړاندې پیدا کړ. بران عباس انجیل 15 فصل آیات وم. د دوی ټول پیغمبران راغلل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ژر راشي ځکه دغه خدای غواړي د هغه لاره برابره کړي. انجیل برناباس فصل 14 آیات 6. نو خدای و انسان ته هغه لیکن ورکړل چې د ښي لاس په نوک کې لا اله الا الله ده او د چپ لاس په نوک کې محمد رسول الله ده. انجیل برناباس فصل 19 آیات 6. په تورات کې د اسلام د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وړاندوینې تاسو خدای به ستاسو د ورونو له منځ څخه زما په شان نبي تاسو ته راواستوي، هغه ته غوږ شئ، د هغه سره موافق شئ چې په حریب کې دی تا له خپل خدای څخه د اجتماع په ورځ کې وپوښتل او خدای ما ته وویل هغه څه چې یې ویلي دي ښه یې ویلي دي، د دوی ورونو له منځ څخه به ستا په شان نبي را استوم او خپله خبره به د ده په خوله پوره څرګندوم. تورات تثنیه صفر فصل 13 آیات له 15 څخه تر 22 پورې. په بایبل کې د اسلام د ستر استازي په هکله تر لمر سپینې وړاندوینې خو مددګار به راځي او هغه به تاسو ته هر څه ښیي او بیا به درته هغه څه رایادوي چې ما تاسو ته ویلي دي. په ځینو بایبلونو کې دلته د مددګار څخه وروسته روح القدس راغلی دی، یعنی هغه پاک روح چې د هرې ګناه څخه به پاک وي چې پیغمبر ورڅخه مراد دی او دا به راځي او تاسو ته به هر څه درښیي چې دا و هر چاته معلومه ده چې د حضرت عیسی علیه السلام څخه وروسته پاک روح پیغمبر یوازې خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغلی دی او بس. او د روح القدس استعمال د پیغمبرانو لپاره د بایبل یو عامه اصطلاح ده چې همیشه یې ورته استعمالوي او پاتې دې نه وي چې د اسلام خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند د هر لور هره طریقه او هر څه بیان کړي دي او هغه څه چې حضرت عیسی علیه السلام و یهودو ته ویلي وو چې خدای یو دی شریک نه لري او مخکې پیغمبران حق و او راتلونکي پیغمبر د احمد په نامه سره راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا هر څه بیان کړي دي او یقینا دا ټول پیغمبران د یو الله جل جلاله د عبادت او وحدانیت لپاره را لیږل شوي دي. د بایبل بل وړاندوینه د محمد صلی الله علیه وسلم په هکله ای عزیزانو په هر یو روح سړي یقین مه کوئ بلکې هر یو ښه ازمویئ چې آیا هغه سړی د خدای په روح القدس د خدای له لوري څخه د پیغمبرۍ خبره کوي او که نه، ځکه چې په دنیا کې ډیر د درواغو نبیان راپورته شوي دي. اول خط د یوحنا 3 باب اول. د دروغجنو پیغمبرانو څخه خبردار. انجیل متا 15 بایبل دا ښکلې خبره کوي او وایي چې ډیر خلک به راشي چې زه د حضرت عیسی علیه السلام ځای ناست یم او زه پیغمبر یم، خو تاسې د ازمیښت په ترازو کې کښېنوئ. آیا دی وایي چې زه پیغمبر یم؟ آیا دی څه معجزې لري؟ آیا په ده کې څه پیغمبري اخلاق، علم او کړه وړه چې مخکینیو پیغمبرانو درلودل لکه عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام او نورو په ده کې شتون لري او که نه؟ د حضرت عیسی علیه السلام د صعود څخه وروسته تر نن ورځې پورې عیسایي مذهبي غداران، پاپان،
کشیشان او راهبان وایي موږ د ده ځای ناست یو او حال دا چې د حضرت عیسی علیه السلام په دوی کې هیڅ اخلاق او د ژوند یوه طریقه هم پکې نشته او حتی حضرت عیسی علیه السلام دوی نه پیژني او نه هم خدای پیژني. دوی ته صرف یو کار پاتې دی او هغه دا چې په هر کال کې په نړۍ کې په اوسط ډول سره 50,000 د کلیسا راهبان پر رسنیو باندې په دې نامه سره راښکاره کیږي چې دوی همجنس پرسته لیواتیان دي. د دوی ټول ژوند د خلکو د وینو سره دی. او بل لور ته که اوس موږ د دې آیات په ترازو کې د اسلام خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتلو نو لومړی د صلی الله علیه وسلم ډېرې معجزې درلودې چې په خپل حیات مبارکه کې ښکاره کړي دي چې تر ټولو ښه او غوره معجزه قرآن کریم دی چې دی امي و او پر ده باندې د قرآن کریم په شان کتاب چې د حکمت او د ژوند د هر قسم د ملغلرو څخه ډک دی نازل شو. د ټول ژوند اخلاق او کړه وړه حتی د مخکینیو پیغمبرانو څخه ډیر لوړ دي او قرآن د دې خبرې تصدیق کوي لکه الله جل جلاله چې فرمایي وانک لعلی خلق عظیم. ای پیغمبره په تحقیق سره ته د ډیرو لوړو اخلاقو څښتن یې. د بایبل نوري ویناوي د اسلام د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هکله او زه د خدای څخه غوښتنه کوم چې و تاسو ته دوهم مرسته کوونکی راولېږي چې ستاسو سره تر ابده پورې وي. انجیل یوحنا له 14 څخه تر 14 پورې. لیکن کله چې حق روح راشي او تاسو ټوله سیده لاره او تاسو ټولو ته سیده لاره درشي. انجیل یوحنا د 14 څخه تر 14 پورې. بایبل خو خپله ګواهي ورکړه چې و تاسو ته دوهم مرسته کوونکی راځي او تاسو سره به تر ابده پورې وي چې د دې څخه په ښکاره ډول سره دا جوتیږي چې بل حق روح پیغمبر نه راځي او د ده احکام به همیشني وي چې دا په ښکاره ډول سره د ختم نبوت مهر دی او څه تفسیر او تعویل ته اړتیا هم نه لري. اوس قرآن کریم د صلی الله علیه وسلم پر نبوت او ختم نبوت باندې گواهی ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سورة الاحزاب. ژباړه نه د محمد پلار دی وس تاسو څخه مګر دی د الله رسول او د ټولو پیغمبرانو اخر دی خاتم الانبیاء او خدای په هر څه خبرو. چې په قرآن عزیز کې داسې آیاتونه زشت ډیر دي او بله دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه وروسته ډیرو مرتدینو د نبوت دعوې وکړې مګر دا یې په نقل او عقل سره ثابته نه کړل چې دوی واقعا پیغمبران دي او بر علاوه دوی په دې دنیا کې په خپله سزا سره ورسېدل. مسلمه بن کذاب د کاذبینو نبیانو فهرست وګوري چې د خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم څخه زما د معلوماتو پر بنسټ 23 کسانو چې دوی پکې ښځې هم دي د نبوت دعوې کړي دي چې ځینو یې بیرته توبې ایستلي او اسلام ته یې رجوع کړې ده. د اسلام خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انا خاتم النبیین ولا نبی بعدي. زه د ټولو پیغمبرانو آخري پیغمبر یم او زما څخه وروسته بل پیغمبر نه راځي. او کله چې هغه حق روح پیغمبر راشي او تاسو ته رښتینې لاره درښیي دا ځکه چې دی له خپله ځانه څخه نه وایي او هغه څه چې اوري وحي ورته کیږي هغه درته وایي او راتلونکي پیښو وړاندوینه به کوي. انجیل یوحنا که موږ څه د عقل او انسانیت په سترګو سره د اوسني بایبل او آیاتو ته وګورو نو دا ثابته شول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق سره پیغمبر دی. دلته د یوه پیغمبر لپاره 2 شان ذکر شوي دي. یو دا چې دی به هغه څه و خلکو ته وایي چې وحي ورته کیږي نه د خپله ځانه څخه جوړې شوي خبرې. او قرآن عزیز د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هکله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوى. سورة النجم. ژباړه او خبرې نه کوي محمد له هوا خپلې نه دی دغه قرآن مګر وحي دی چې ورته لیږل شوي دي. ښوولې ده ته د سختو قوتونو مالک جبرائیل چې خاوند د ښه قوت صورت او عقل دی. دوهم دا چې دا پیغمبر به څه وړاندوینې کوي یعنې څه داسې پیښې به بیانوي وروسته به پیښیږي چې دا هم و ټولې نړۍ ته معلومه ده چې د اسلام خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم
زښت ته ډېرې وړاندوینې کړي دي چې ټولې په خپل مهال رښتینې شوي دي او ټولې رښتینې ختلي وې چې زه صرف د قرآن کریم څخه دوې ذکر کوم. اول دا چې قرآن عزیز وایي بسم الله الرحمن الرحیم ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. سورة القصص ژباړه بېشکه هغه الله چې فرض نازل کړی یې دی پر تا احکام د قرآن خامخا بیرته بیوونکی دی تا هغه ځای د وعدې مکې ته. د معاد څخه مراد مکه معظمه ده. دا هغه وخت نازل شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې معظمې څخه و مدینې منورې ته هجرت کاوه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره و. دا وخت ډیر مایوس کوونکی و. نو چې کله دوی و جحفه نومي ځای ته ورسېدل دا آیات مبارک نازل شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې تسلي ورکړل چې ته به بیا و دې ښار ته راځې چې دا د مکې فتحه د ده مبارک په ژوند کې ورته په برخه شوه. دوهم دا چې غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. سورة الروم. مغلوب کړی شو اهل د روم په متصله نږدې ځمکه چې د عربو په ځمکه کې او دغه رومیان وروسته له دغه مغلوبۍ د دوی ژر به بیا غالب شي په پارسیانو په څو کلو کې خالص الله ته د حکم امر پخوا له دې نه چې پارس پر روم باندې بری ومومي او وروسته له دې نه چې روم به پارس باندې غلبه ومومي او امر یې تل ناپیز ده او په دغه ورځ د غلبې د روم پر پاریس خوشحاله بشي مؤمنان په نصرت د الله له کتابیانو سره په مجوسیانو. یعنی د نه کلونو په موده کې به رومیان غالب شي. دا ځکه چې په لغت او حدیث کې بضعه اطلاق له دریو څخه تر نو پورې دی. په دغه آیات کې د قرآن کریم عجیبه او غریبه وړاندوینې رښتیا شول چې تر اوسه ټوله نړۍ ورته حیرانه ده چې د 602 میلادي کال څخه تر 614 میلادي کاله پورې د پارس او روم پاچاهي په جنگ سره اخته وې. پر دې آیات باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له ځینو مشرکانو سره شرط وتړي او په دغه وخت کې لا شرط تړل نه و حرام شوي او شرط دا و چې که تر دومره کلونو پورې رومیان بریالي نه شول نو زه به 100 اوښه تاسې ته درکوم او که کامیابه شو نو تاسې به 100 اوښه راکوئ. د روم هر قل پر خپل ځان باندې داسې نظر کښېښود چې که الله تعالی پر پارس باندې و ماته بری راکړي نو د حیم څخه به تر بیت المقدس پورې پر پښو لاړ شم. د الله تعالی شان او قدرت ته وګورئ چې د قرآن کریم وړاندویلو سره سم برابر د 9 کلونو په موده کې یعنی د هجرت څخه 1 کال وروسته د بدر په ورځ چې مسلمانانو او مشرکانو ته ماته ورکړل او مسلمانان د خوښۍ په حالت کې وه د روم د کتابیانو ته الله جل جلاله پر پارسیان مجوسیانو باندې بری ورکړ چې په نتیجه کې د مکې مشرکان نور هم ذلیله شول او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مکې د مشرکانو څخه هغه 100 اوښان واخیستل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم سره یې ټول خیرات کړل. اوس بایبل دا ثابته کړل چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په حق سره پیغمبر او خاتم الانبیا دی چې قرآن کریم د دې په حق لوایي وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. سورة الصف. او یاد کړه ای محمد هغه وخت چې کله وویل عیسی زوی د مریمې داسې چې ای بني اسرائیلو بېشکه زه رسول را لیږل شوی د الله یم و تاسو ته تصدیق کوونکی یم د هغه کتاب چې وړاندې زما دی له تورات څخه او زیری کوونکی یم په هغه رسول سره چې رابشي وروسته له ما څخه چې نوم یې احمد دی. که زه په لنډو ټوکو کې درته ووایم چې تقریبا په اوسني بایبل کې 20 ځایه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وړاندوینې شوي دي چې ځینې ځایونه متقسم ډول سره ورته اشاره شوې ده لکه مخکې چې ذکر شول. حضرت عیسی علیه السلام په خپله په ښکاره ډول سره ویلي دي چې یهود به ځي او عرب به راځي
یعنی دا د نبوت سلسله به نوره په دې بې پروا د پیغمبرانو د قاتل او نافرمانه قوم یهود څخه به وځي او عربو ته به نقلیږي. زه تاسو ته وایم چې د خدای باچاهي به ستاسو نه واخیستل شي او هغه قوم ته به ورکړل شي چې پوره میوه ورکوي، عربو ته بایبل. نو په دې کې هیڅ تا ویل نشته او هیڅ تفسیر ته اړتیا نه لري. دا یو نړیوال حقیقت دی چې د اوسني بایبل له نظره رسالت د یهودو څخه و عربو ته انتقال شو. دوهم دا چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر او حضرت عیسی علیه السلام پتری ځای ناست دی، او بل دا چې دی خاتم الانبیا دی او د نبوت لړۍ پر ده باندې ختم شوه. د عیسایت بنسټیز عقیده په خپله کلیسا او بایبل ردوي. د عیسایت بنسټ تسلیس دی او هم د حضرت عیسی علیه السلام غیر معجزانه پیدایش دی. د برطانیې د انګلیکن کلیسا لخوا څخه د جون په میاشتې 1984 کال کې یوه سروې خپره شوې وه چې د 1 څخه تر 9 پورې عیسايي مذهبي راهبانو دا ویلي دي چې په بایبل کې و عیسی علیه السلام ته ځینې معجزې منسوبول، د عیسی علیه السلام غیر معجزانه پیدایش او عمریې ته د میرمنې واده شوي ښځې لقب ورکول، دا ټول د منلو وړ نه دي. دا بې بنسټه او په عیسایت پورې تړل شوي څیزونه دي. د سکاټلینډ کلیسا یو کتاب خپور کړ چې نوم یې دی د عقیدې بیان. دې کتاب کې راغلی دی چې حضرت عیسی علیه السلام بغیر له پلاره پیدا شوی دی په معجزانه ډول سره، او بل دا چې په اوسني عیسایت کې دوی حضرت عیسی علیه السلام هم خدای ګڼي او کله د خدای زوی معرفي کوي چې په بایبل کې په کلک سره دا ردوي. مالک زموږ خدای یو مالک دی. مرقوس 10 باب 29 چې خدای یو دی او بې له هغه بل نشته. مرقوس 10 باب 22 ثنا په هغه چا چې د رب په نوم راځي. مرقوس 11 باب 9. په بایبل کې داسې زشت آیاتونه شته چې حضرت عیسی علیه السلام په خپله وایي چې ما دا سړی ژوندی کی د خدای په امر سره، او خدای یو دی. مګر بیا هم اوسني مذهبي پادریان، کشیشان، بیشپان، پرستان، منکان، کارډینالان او داسې نور د دې ښکاره تحقیق څخه سترګې پټوي او پر عقلونو باندې د جاهلیت توره پرده غوړېدلې ده. خو ځکه مې د عیسایت څخه کرکه وشوه او د اسلام په مبارک دین مشرفه شوم. یوه خبره کول غواړم او هغه دا چې لمر په 2 ګوتو نه پټیږي، او هغه دا چې دا هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم معجزه ده چې د اوسني بایبل هغه آیتونه تحریف شوي نه دي چې په کومې کې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ښکاره ډول سره بیان شوی دي. او ما په دې حق له ډیر تحقیق کړی دی. نو سوال نشته چې آیا دا اسلام حق دین دی. زه اوس تکل لرم چې په څو ژبو کې څو کتابونه د دې په حق له ولیکم او په مختلفو هیوادونو کې یې چاپ کړم. او ما پر عیسایت باندې هم یو کتاب لیکلی دی، عیسایت او حقیقت په نامه سره. په بل کتاب کې مې د بایبل ټول تحریفات راټول کړي دي. یوه کوچنۍ رساله مې لیکلې ده چې د بایبل ټول تعرضونه پکې رانغښتي دي. یو بل وړوکی کتاب مې د بایبل او انساني ژوند په اړه لیکلی دی چې ټول هغه څه پکې راټول شوي دي چې انساني ژوند ته ګواښ دی، نه ورسره اخیستل کیږي. په بایبل کې ډیر داسې شیان شته چې د قانون او انسانیت په هیڅ قاموس کې شتون نه لري. د ټول مسلمان امت څخه مې هیله دا ده چې پر اسلام باندې ټینګ شي او خپل د ژوند ټول مسیر پر سیده لار خپل کړي، د یوه خدای عبادت وکړي و اسلام ته نه ستړي کېدونکي خدمتونه وکړي او هر څه د اسلام لپاره وکړي او اجر یې له الله جل جلاله څخه وغواړي. ما ولې اسلام قبول کړ د خپرونې پای. تر بلې اونۍ چې زه ستاسو ورور محسن احسان را حاضرېږم، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.